ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 42 اف ايکسيل 2013 خرازو دو طریقه مرده سم تاسو سره بیا فارمولا ټاپ او نن تاسو سره ولته فارمولا ان ام اس اكسل 2013 موږ تاسو سره مطلب مختلف قسمه فارمولې دي موږ تاسو ویل چې را په فارمولا کې لکه نو څو خبرې ډیر زیات ضروري دی اول دا چې په خپل فارمولا کې چې مسره دا یوزر ډیفاین پروګرام دی بل په فارمولا کې تاسو کې مطلب خپل فنکشن په کې استفاده کوي او بل مداوي چې لکه فیلډینګ څنګه دی ورته ډیر ضرور دی ښا ګوري مطلب تاسو کو سٹارټ اخلو کنټرول پلس ان سمپل فارمولا کا څه کول د جوړو فار ایگزامپل سره پر لکه فیس د پاره ښا دا ګورا مې څه کله کا الټیمیټ ټایپ ټو فار ایگزامپل ښا ټایپ کوم چې لکه فیس فار ایگزامپل فارمولا خلاص ټایپ کوم لکه تم چرا دغه رول نمبر د ما سره فار ایگزامپل سیدا اوس ګور دا ما څه شو کنه فیلډینګ روان دی سیدا رول نمبر سټوډنټ نیم خدا فار ایگزامپل فادر نیم شما سره دا فار ایگزامپل کلاس هم تاسو سره او دا مطلب چې ما سره فیس شو سیدا ها دې کله کا څو تم ځا چلو کله کا اف کچیر دا فار ایگزامپل څه غوړه ملکا په دې ځای کله کچانه وشکل چې فار ایگزامپل چې سی آی ټی چې شلکا سی آی ټی نو څو کا کاما 100 روپے پیسو ته چې 800 روپے ګورا یو اف شو کاما اف کچیر دا فار ایگزامپل داسې چلو شو ها په دې ځای کې مطلب چا ټایپ دا ګورا رینج بس مکمل انتخاب کوته ها کدی کې مطلب چاولي کل چې ډبل کوټیشن فار ایگزامپل ډي آی ټی نو څو کله کا وړ ټایپ کې چې فار ایگزامپل 900 روپے دی او اف کچې ته فار ایگزامپل چلو شلکا په دې غرینج کې مطلب چا ولي کل چې شلکا فار ایگزامپل ټایپ کړل چې ام سی سی نو څو کله ټایپ کوت چې 0 روپے الکه څو ځلې ما مطلب دا اف لګولې دی 3 ځلې ګورم کما څو کا دا راوړم ماته او کما بیا څو ماته صفر راوړه کدا سنو څه کوا صفر راوړه سوې په مله ګولې 3 اف نو زه به کوم 3 ځلې به کوسم بدوم ښه 1 2 3 انټر کا سره دې ما سره صفر راځي کنه دلته څه کوم لکه ډر کوم داسې ښه اوس ګورو ته ټایپ کوم لکه چې نمبر 1 فار ایگزامپل څه ما سره عثمان دی فادر نیم فار ایگزامپل طاهر دی لکه کوم کلاس دی لکه ټایپ کوم چې سی آی ټی مستقیما سره راځي الته فیس ما سره اتوماتیکلی څه کی راځي ښه دا ټایپ کوم لکه تم چې نمبر 2 فار ایگزامپل څه دی ما سره جان دی فادر نیم فار ایگزامپل خان ډي آی ټی مستقیما سره چلتا فیس راځي کنه ما سره دا قسم پر ایگزامپل ټایپ کول غوړې و تم چر عمر ده ها فادر نیم پر ایگزامپل طاهر او کوم کلاس تم چر ام سی سی سوې لکه ډایرکټلی د ما سره کی مطلب هغه فارمولا اپلای کیږي ما سره ها اته و چې مطلب لکه څه قدم لکه ماډرن کا ګوري بلکې سم ته کول شي داسته کې صفر کې فیلډینګ څه کوه صرف چینج کوه ته کول شي دا مطلب څه کې په څو طریقو باندې جوړه کې دا قسم ټایپ کوم لکه تم چر آی ډی نمبر ګوره فیلډ می څه کو بدل کو اوس دا بل فارمولا شمه سره ټایپ کوم لکه چې سټوډنټ نیم ګور دا مطلب ما سره چې فیلډینګ دی رفر کوي ها دا پر ایگزامپل ما چې لکه سټوډنټ نیم شو دا پر ایگزامپل فادر نیم شو ها څومره لکه عمر دی ټایپ کوم چې ایج صحیح دا ټایپ کوم لکه چې جندر پر ایگزامپل صحیح شو ها کوم کلاس لکه اخلي ما سره تم چر کلاس پر ایگزامپل دا شم تاسو سره فیس لکه څومره شو او فیډ پر ایگزامپل څومره کوم تاسو سره فیډ مين چې کوم دی اصول ته لکه بیلنس ور باندې څومره پاتې شو ګوره دا څه کوم مکمل انتخابومه دي څه کوم یو مشخص بارډر ورته ورکوم ښه ګوره دا سه بارډر مې ورته ورکړ راغی ما سره اول به یو کار کوم لکه فیس کې بس کوم بیا اف فیس فرق کوم لکه څه شي بیا اف کچیر دا سه چلو شو ګوره وتم چر په دې لیست کې فار ایگزامپل چا څه دا سه ټاکل ګوره ایکوال ټو ډبل کوټیشن الکه ما تاسو چې ټیکسټ پر همیشه څه پکار دی ډبل کوټیشن ور ضرور دی چا په کټاپ لکه ورډ کلاس سو کا کاما زره په وایا کاما اف کچیر فار ایگزامپل دا سه چلو شو ښه په دې غلیظ کې فار ایگزامپل څو شول مطلب چا ټایپ کړ چې لکه اکسل فار ایگزامپل چا ټایپ کړ نو څو کا کاما وته چې فار ایگزامپل 1200 روپے کیږي کاما اف کچیر فار ایگزامپل دا چلو شو په دې کې مطلب چا ټایپ کړ چې لکه ډبل کوټیشن پاور پوینټ لکه ها پاور پوینټ فار ایگزامپل نو څو کا لکه کاما تھرو ویلیو کې فار ایگزامپل لکه ما څه پکار دی 200 روپے فار ایگزامپل او اف کچیر دا ګوري ته مطلب واست کول شي او نیسټډ اف اس پر کې ما سره مطلب څنګه شول ته کمباینیشن شو کنه ما سره نو زه وکړم تم چر فار ایگزامپل د کلاس کې ایکوال فار ایگزامپل چې سره کا اکسس سره نو کما څه وکړه اله قسم نه پکاره 2000 روپے دی فار ایگزامپل او کما اف کچیر فار ایگزامپل چلو شو ګوره څه کو مطلب فارمولا خپل جوړاوه ځانتا اف لګوا ایکوال فار ایگزامپل چې سره کا ام سی سی سره نو څو کا فار ایگزامپل ټایپ کا کما 3000 روپے او کما صفر راوړه سره راوړه فال ویل سره راوړه ما سره صفر راوړه ګور یو 1 2 3 4 5
دا څه کومه لکه انټر کومه څنګه چل شو ما سره دلته څه راځي صفر راځي که نه دا فارموله څه کومه ډرګ کومه لکه دې لپاره چې په لاندې باندې هم څنګه شي اپلای کړلی شي ښه اوس انټري کوه فار ایگزامپل ته چېرې نمبر 1 لکه څوک دی ما سره عمر خان فار ایگزامپل فادر نیم زاهد ایج فار ایگزامپل ته چېرې 13 کلن دی میل دی فار ایگزامپل کوم کلاس لکه اخلي سی آی ټي کلاس څه راځي هلته ما سره مطلب دا نه کوي ځکه دا د شرط خلاف دی که داسې ټایپ کوم لکه چې ورډ کلاس اخلي مستقیما څه راځي فیس راغی که نه وته هم چې لکه په دې کې 500 روپۍ راکړلې 100 روپۍ پې پاتې کېږي 500 پاتې کېږي ایکول فیس منفي چې لکه فیټ یعنې د فیس نه څومره چې مطلب ما څه راکړل فیټ راکړ دا څه کومه لاندې باندې ډر کوم ښه داسې ګوره راته ورپسې دلته څه کوه انټري کوه څوک دی ما سره فار ایگزامپل وته هم چې عثمان خان دی فار ایگزامپل فادر نیم جان فار ایگزامپل چې دا 32 کاله عمر لري لکه میل دی ښه کوم کلاس لکه اخلي ايکسيل کلاس کې ما سره دی ښه فیس ډایرکټ راځي که نه فار ایگزامپل دې 1200 روپۍ فیس ورکړو څو پې پاتې شوې 0 ښه بیا راځه ورپسې دلته لکه ایکول فار ایگزامپل ټایپ کوم چې نمبر 3 بل یو نمبر دی څوک دی ما سره یاما دی ښه فادر نیم زاهد فار ایگزامپل 33 ایئرس ښه میل دی فار ایگزامپل کوم کلاس لکه ايکسيس کلاس دی څه راځي ما سره ډایرکټ عمل ته راځي که نه هلکه دې فار ایگزامپل 3000 روپۍ راکړلې هلته څه وایي ماینس 0 ته 0 روپۍ جیب هم تاواني شوي سیدا پکې مطلب د دې ته قرضه رہی ښه تاسو دا مطلب څه کې کم ساتي ته چېرې فار ایگزامپل 100 روپۍ وصول کړل 100 روپۍ باندې څنګه شي پاتې شي تاسو سره سیدا دا تاسو مطلب څه کولی شي په مختلفو طریقو باندې تاسو جوړولی شي ښه بل قسم ته مطلب وایي چېرې زه جوړوم دا فارموله ښه فار ایگزامپل یو بل قسم لکه جوړوو ته چېرې دا آی ډي نمبر شوم تاسو سره دا هم تاسو رول نمبر ته خیر چینج کوو رول نمبر فار ایگزامپل دا شوم تاسو سره ها دا فار ایگزامپل تاسو کوم دی نیم شو سیدا یا سټوډنټ نیم یا ورته ایس نیم ارڅ تاسو مطلب ورته ورکوي ښه نیم فار ایگزامپل ایف سلش نیم فادر نیم دا شوم تاسو سره ښه هلکه ورته چې فار ایگزامپل دا تاسو کوم دی د ایج دی او دا مطلب جینډر دی تاسو سیدا ښه جینډر نو سم فار ایگزامپل زما څه په کار دی چې دا مطلب کلاس دی تاسو سره ښه دا کلاس هم تاسو سره او مخکې د کلاس هم تاسو کوم مطلب ورته چې را اډمیشن ډیټ شوم تاسو سره دلته ټایپ کوته اډمیشن ډیټ مطلب کوم طریق باندې څه وکړه داخله وکړه څومره فیس له کور کړ دومره فیس فیټ څومره شوم تاسو سره فار ایگزامپل څه په کار دی وته چې را فیټ څومره شوم تاسو سره او بیلانس څومره پاتې شو ور باندې بیلانس مين چې څومره باندې قرض پاتې شي دا تاسو وکړه بیا مطلب ته غواړئ څه کې دې مطلب مشخص ورته ورکړه بارډر ورته ورکړه سیدا خداب انتخاب کو څوک مطلب دې ته مشخص بارډر ورته ورکړه دا قسم انتخاب کو او دا قسم بډر مرته ورکه ښه فیس ګوري مطلب کته غواړي چې خپل ټایپ کې څه خبر نشه نو پرابلم دا قسم ټایپ کوم ټایپ چیرې رول نمبر 1 څوک دی یاما فادر نیم طاهر ها 33 ایئرس میل کوم کلاس لکه ورډ کلاس دی کوم طریقه خلک اډمیشن وکړو 1/1/2015 فار ایگزامپل دې طریقه باندې څوک دی اډمیشن وکړو څومره فیس لکه 0 روپۍ فیس دی او 500 مطلب وصول کړي څو په پات شوې 500 په پات شوې کنه خو فارمولا دا مطلب کار اسانه کوي ته اوس د خپل ټایپ کوي نو خپل یې ټایپ کوو کنه څو کلتا دا قسم ایکوال فیس ماینس فیټ انټر کسو وي 300 روپۍ باندې څنګه شي مطلب پاتې شولې خدا پر مطلب بل طریقه باندې کولای شي دا څه کې استفاده کسه قسم ګوره ام دا فیلډینګ راخرم دلته ښه کاپی کا دلته مطلب څه کما ته پیسټ کا ښه دې کله کسو ورته ما دې یو بل شی اډکو ورته دا اډمیشن ډیټ ختمو دي نه ښه دا ختم کا او دې کوته چې فار ایگزامپل اډمیشن ډیټ دا شوم تاسو را او سٹارټ ډیټ هغه ټایم فار ایگزامپل کوم ټایم کې تاسو را سیدا او فار ایگزامپل ټیچر نیم کوم استاد سره مطلب دا درس وایي ګوره ټیچر نیم ښه راځه ورپسې دا فار ایگزامپل ته وایي چې مطلب ته کوم نور فیلډونه پکې اډ کړي لکه دا فیس شوم تاسو را دا فار ایگزامپل فیټ کړ او دا ور باندې څنګه شو مطلب بیلانس پاتې شو سیدا دا په مکمل انتخاب کو او دې ته به یو نه بارډر ورته ورکو دا ګوره دا سمې انتخاب کو څه کدی ته مطلب بارډر ورته ورکا ها راځو څه کدی کې مطلب انټری کو رول نمبر 1 فار ایگزامپل څوک دی ما سره او تم چر وحید دی ها فادر نیم اسد 33 ایئرس فار ایگزامپل میل دی کلاس ورډ کلاس دی تاسو سره دې تاریخ مطلب اډمیشن کړی دی 100 بجې را راځي دا او ته 2 بجې دی فار ایگزامپل .pm ها کوم استاد سره درس وایي او ته چر ولی استاد سره فار ایگزامپل څه کې درس ولي فیس څومره دی تاسو سره چې دومره فیس دی او دوی فار ایگزامپل څه کل فیټ کړ ایکوال فیس ماینس فیټ څو کما ته مستقیمل د سره چې دا مطلب ډایرکټ ما سره کوم دلته دی ریزلټ ما سره کوم دی راځي خراجو دا فارمولا په بل طریقه باندې کو فار ایگزامپل تاسو کومه لکه څه کاپی کوم دلته ها ګورا
او تم داسې چلو کله کا کچیر دا مطلب دی فیس په ټایم باندې ور نه کړ دا بیلانس مطلب فیډ نه کسو کا جریمه کا نو دا بس نه چل کوته چرا پر ایگزامپل دی کوتم چرا کا ها ډیټ اف چیرې کا پیمنٹ پر ایگزامپل کا ها او کچیر ته مطلب دی پیمنٹ ور کړ او سو کله کا فاین ورته جمع کا فاین مین جریمه کله کا نو ټوټل بس مره پیس راشه لکا ګورا جریمه مم کړ او په خانه فیس هم د ټوټل بس مره راشه اوس ګورا دا بس کوم ناسب انتخاب کوم تر مکمل ښه دا مکمل انتخابو دا څه ښه سو کې دا مطلب مشخص بارډر ورکړه ګور انټری کوم پکې ښه دلته راځه رول نمبر 1 پر ایگزامپل څوک دی ما سره عثمان فادر نیم طاهر ایج پر ایگزامپل 33 ایئرز میل دی لکه کلاس پر ایگزامپل ورډ کلاس دی متا سره اډمیشن ډیټیل لکه دې طریقې باندې اډمیشن وکړ سیدا ها ټایم لکه 100 بجې دی 1 بجې کې دی یو ډبل ډاټ ها کوم استاد سره لکه اسد استاد سره دی فیس څومره لکه 0 روپے فیس دی 500 پیډ کړه لکه څومره ور باندې 500 ایکوال پیمنٹ ماینس فیټ اوس ګورا څه کوم د مطلب لاندې راوړم ښه اوس ګورل ته خمه دې شورته پر ځم موږ ته چیرې سو کله کله مې در باندې فیس 500 کا 3 ورځې بعد ما ته راوړه اوس هم درته لکه تم چیرې پر ایگزامپل دی لکه سو کړ نو وخت ټایم کې مطلب پیمنٹ وکړو سو تم درې باندې تم چیرې 12 پر ایگزامپل 10 2015 کې مطلب وکړ دې نو لکه سو کا جریمه کا 100 روپے 100 روپے جریمه کا نو سو کا ټوټل 200 روپے راشي ایکوال سو کا لکه فاین سره سو کا لکه جمع کچې لکه فیس او تیمن په کچې لکه پیمنٹ سو لکه ټوټل 200 روپے راکوي شپږ سو 500 خو مې اور باندې پاتې 100 روپے مې سکو جریمه مکړ سیدا ها خلاصو مطلب دا قسم فرمولا جوړو چې لکه سو کو ډیسکاونټ ورته ورکو دا قسم الکه دا رول نمبر شمه سره ها رول نمبر پر ایگزامپل دا شمه سره او دا پر ایگزامپل سټوډنټ نیم شوم تاسو سره ها ا سلش نیم د پر ایگزامپل ټاپ کوم لکه اف سلش نیم ها دا پر ایگزامپل ما سره کوم دی مطلب کلاس دی او دې کو تم چې مطلب ما سره او ار جی فیس مطلب اوریجنل فیس چې لکانو اوریجنل فیس نه ما سره او تم چې پر ایگزامپل دې کې ما مطلب ډیسکاونټ ورکړم سم تور کله ډیسکاونټ نو ما ته چې را نیټ فیس سم را پاتې کیږي سیدا پر ایگزامپل و چې لکه دمه ډیسکاونټ ورته ورکا ګورست دا څه کومه دا قسم مطلب ته کومه دې بارډر کومه خا ټایپ کومه لکه دا قسم رول نمبر 1 څوک دی ما سره عثمان پر ایگزامپل طاهر دی فادر نیم طاهر پر ایگزامپل ها فیس کوم کلاس ته چیرې ورډ کلاس دی اوریجنل فیس لکه 100 روپے دی 0 روپے فیس دی خو موږ وایو چیرې 10 روپے مطلب تاسو کو ورته فیس مطلب موږ تاسو ډیسکاونټ ورکو ایکوال اوریجنل فیس ماینس چیرې کا ډیسکاونټ سوې لکه ته 900 روپے فیس ورکا ځکه موږ تاسو ورته 100 روپے فیس ورته ورکړ ها دا سم کېدل شي ګورو ته پر ایگزامپل یو بل نه پروي چیرې دې مطلب ذات ورکو ګوره دا قسم جان فادر نیم خان ايکسيل کلاس کې پر ایگزامپل او تم چیرې مطلب 200 فیس دی تا خیر 300 روپے ورته ورکا ډایرکټ څه کېلتا ماینس کې لکه څومره تاسو ډیسکاونټ ورکوي څه کېلتا دا مطلب درته ماینس کې تیمن بي کوي درته ها تا وای چې داس نه ولکه یو بل طریقه باندې مطلب وړم چې ډیسکاونټ ورته ورکم ګوره کنټرول سی دا فیلډینګ کاپی کوم چلته مطلب بیا پیس کوم ښه خاصه قسم لکه زما په کار دی د ډیسکاونټ کله کله څه کوم ورته یو بل قسم لګوم ښه پرسنټیج نه غواړم خبرې کوم ګوره دا څه کوم لکه داسې د مشخص بارډر ورکوم دا قسم پر ایگزامپل څه ورته بارډر ورکا ښه بارډر راغی سره ایکوال څه کوم لکه ټایپ کوم چې پر ایگزامپل څه مثلا عثمان ها پر ایگزامپل فادر نیم خان پر ایگزامپل سیدا کلاس ايکسيل کلاس ما سره اوس وای چې اوریجنل فیس لکه دومره دی اوس غواړم چې لکه ډیسکاونټ راشي ما سره نو څه بچل کوم لکه ګوره ایکوال وته چېرې فیس ګوره جمع فیس تقسیم پر 100 باندې لکه سلو باندې ضرب کا چې ور سره دغه ځای انټر کا څومره فیس لکه پته چېرې 2 فیس سره سکیږي آلته ګوري پی اوورلوډ شو لکه چې په اوورلوډ شو زه به یو کار کوم دا ولکه چې چینج کوم منفي دا به چینج کوم ها انټر کسه ولکه کله چې 2 فیصد فیس ټیکټ کا 100 روپے راغلی 100 روپے راغلی څومره ګوري دې کې ما څه ورته ویل ښه غنګسي کې ما دې ورکه ما ورته چې فیس منفي فیس تقسیم په سل ضرب 2 فیصد ته ډایرکټ کوم د ګوري پر ایگزامپل چېرې دا بل طریقه د صفر کو مرحله کې ما خاص دا مطلب څه قسم کیږي ثابت هغه ورته ورکړ ډیسکاونټ ورکوي ښه ټاپ کوم دا سره کا خیامه پر ایگزامپل فادر نیم جان
وته چې ورډ کلاس کې دلته فیس 800 روپۍ دی وایم 15 پیسې فیس ټیکټ کا څنګه چل شو دومره ما سره راغی ته اوس داسې هم کولی شي فار ایگزامپل دا اوس ګورې ما چې ویل کنه دغه ویریبل دی ما سره چې دی قابل تغیر دی کنه یو ته 2% ورکوم بل ته 15% صحیح ده او کته چې مطلب یو کانسټانټ یو ثابت ډیسکاونټ څخه ورته ورکا نور ټیکټ کا دا به ته چرته ګوره دا می کاپی کا فیلډینګ یې کوم کاپی کوم دلته پیسټ کوم ها اصل تور پسې اول به یو کار وکړه ایکوال دا ډیسکاونټ به ضرورت هم نشته چې دا د ډیسکاونټ ته ضرورت به نشته ته مطلب څه کې د فرق کې دا څه وته چې لکه دا څه کوم لکه دې نه ختمو مخه دا می ختم کو دي کې مو چیرې مطلب نیټ فیس ها څه قسم لکه زما په کار ایکوال دا اوریجنل فیس څه لکه تقسیم کا بسو باندې لکه سلو باندې او 2% څخه ټیکټ کا 100% مو چې مطلب 3% ټیکټ کې 2% سمسته زغواړي ها او کدا څه مطلب چیرې من په قسم نه لکه ورنه فار ایگزامپل غواړي چې لکه بس 100 روپۍ دې منفي کوه همیشه اوس ګوره ماته کوم دی ماینس 100 لګ دی ښه ټایپ کوم لکه نمبر 1 فار ایگزامپل څوک د مثلا یا ما دی ښه فادر نیم فار ایگزامپل طاهر کلاس فار ایگزامپل ورډ کلاس دی مثلا او فیس فار ایگزامپل 0 روپۍ دی سر چې منفي کې سره غلطه بس ما سره دا ریزلټ صحیح نه وای کنه ما څه ویل کنه ماینس دومره دا بس څنګه چل کو ګوره دا قسم چل کو سره چې فیس جمع فیس تقسیم پر 100 باندې ماینس 100 روپۍ لکه سوې لکه 900 لس روپۍ مطلب ما سره کوم څنګه شو دغه راغی ها دې کې ورته ما څه چې مطلب ماینس دومره چې دا اوس ګورل ته ما سره کوم دی ماینس 100 به منفي کیږي چې دا ها په دې طریقه تاسو مطلب څه کولای شئ مختلف قسمه فرمولې غا اپلای کولای شئ ها اوس کته مطلب و چې اکارډینګ ټو جندر مطلب څه کړه ورته ورکا دا به څنګه چل کوو دا قسم ها ګوره وته چې فار ایگزامپل دغه رول نمبر دی ما سره رول نمبر فار ایگزامپل دا شم تاسو را دا سټوډنټ نیم شم تاسو را دا فار ایگزامپل فادر نیم شو دا جندر شو لکه دلته ګوري ډیره مهمه خبره ده ها او دا فار ایگزامپل کلاس هم تاسو را او دا فار ایگزامپل فیس شو سیدا دا څه کوم لکه زه انتخابوم دا سور پسې او سو کله دا ماته بارډر ورته ورکا ها اول فیس سره زما ها وته چې اف کچیر ته لکه څنګه چل شو ګورا اف کچیر څنګه چل شو لکه جندر از ایکوال ټو لکه چا سره فار ایگزامپل چې په کټه په لکه چې خامخ دې تاسو یو کار کوو اول تم تاسو یو دنا بیٹ څه کوته ډیسکاونټ ټایپ کوته ها چې ډیسکاونټ حاول ته ټایپ کوم چې لکه فیس سیدا دا لکه څه کوم انتخابوم او دې څه کوم مشخص بارډر ورته ورکوم ډیسکاونټ کې ودرېږم ها ایکوال اف کچیر راسي چلو شو ها جندر از ایکوال چا سره لکه ډبل کوټیشن میل سره لکه نو څه کا کاما زما څه پکار دی لکه وته هم چرته دا فیس څه مطلب ته دې ته وای چرته فار ایگزامپل بیا څه کا 100 روپۍ تر مطلب منفي کا مطلب څوک نارینه نه 100 روپۍ منفي کوه اذروایز خزینه نه 100 روپۍ پر ایگزامپل څه کوه منفي کوه اوس ګورې ما تاسو 100 روپۍ دي کنه دلته زه درېږم ما ټایپ کوم لکه چې فار ایگزامپل رول نمبر 1 فار ایگزامپل ها فبروري فار ایگزامپل چې دا مطلب دا قسم نوم دی طاهر خالق دا چې مطلب مطلب فیمیل ده کلاس لکه کوم کلاس اخلي تم چیرې فار ایگزامپل ورډ کلاس اخلي لکه فیس څومره لکه متاثره ټایپ کوم چې لکه 100 روپۍ فیس دی او یو سل شل من په کوم څومره ماتره پات شي نیټ فیس ښه چې لکه نیټ فیس دا مې انتخاب کوته دې کې څه ورته ملګه ښه وته چې ایکوال د فیس نه څو کله کا ډیسکاونټ را من پی کنه څو ویل کلته 100 روپۍ شولې 800 روپۍ یو سل شل څنګه شوتي من پی کله شي دا لکه دا قسم ټایپ کوم ښه او څو دې پر ځم وته چې را زاهد دی فادر نیم پر ایگزامپل وحید دی دا پر ایگزامپل چې د مسره لکه میل دی ټایپ کوم لکه ولته چې میل ټایپ کوم لکه ورډ کلاس کوم تاسو چې او دا بسو کوم لکه دا بل مطلب ته لاندې په دې باندې ډرګ کوم ښه سوي لکه 100 روپۍ ټیکټ لرلې 100 روپۍ فیمیل لپاره دومره ویس میل لپاره دومره ویل لکه ټایپ کوم لکه فیس فار ایگزامپل 2000 روپۍ دی او دلته ما سره کوم ستر راځي سوي 900 روپۍ شولې خاص په دې طریقه موږ تاسو مطلب یو فارمولا جوړو چې ډیسکاونټ ورکو خو اکارډینګ ټو ګریډ دا قسم ګوره رول نمبر فار ایگزامپل دا شم تاسو را دا فار ایگزامپل سټوډنټ نیم شم تاسو را دا اف نیم شو فار ایگزامپل دا کلاس شم تاسو دا او دې کوم چې لکه ګریډ دا مطلب درجه ده سیدا حقله چې مطلب درجه رشن ته بسور کوي ډیسکاونټ هو ورته کوي کنه ته ټایپ کوم چې لکه ډیسکاونټ او دې کې ټایپ کوم لکه چې او تم چې اوریجنل فیس لکه دومره شم تاسو را سیدا اوریجنل فیس دومره دی او نیټ فیس لکه دومره شم تاسو را ګوري څه قسم اول به یو کار کوو اف کچیر ته مطلب څوک دلته مطلب په دې ګریډ کې ایکوال چا سره لګا او نمبر راغی سره راغی ا
پوزیشن 1 شو ما سره 100 روپۍ فیس مطلب ډسکاونټ ورکوو 100 روپۍ لکه او کام ایپ که چیرته مطلب په دې ګریډ کې ایکول ډ لکه څوک دویم نمبر شي چې شي لکه دویم نمبر نو کامه اتیا روپۍ فیس تاسو مطلب څه کو ډسکاونټ ورکوو ایپ که چیرته په دې ګریډ کې لکه ایکول چا سره سی فار ایگزامپل نو څو کله کا ټایپ کو چیرې اویا روپۍ او کامه غټ ورته نوښته که چې نو ډسکاونټ ځکه نور لپاره تاسو مطلب ډسکاونټ نه لرو سو ای فدی درې ای فدی انټر کا راغه څه ویل کا نو ډسکاونټ ها داسې کو ورته بارډر ورته ورکو اوس بس کو ګریډونو مې وینځړ کو او وګورئ څه قسم ریزلټ ورکوي ها دا قسم ګوره نمبر 1 یاما ها فادر نه ملکا ټایپ کوم چې طاهر دی فار ایگزامپل کوم کلاس کې درته چې ورډ کلاس کې لکه کوم ګریډ کې لکه ا ګریډ کې دی مستقیم سره راځي سلو پیراګرام تاسو شه دا خدا په دلان باندې څه کا اپلای کاسته ورپسې ډرګ کا اوریجنل فیس نه لکه وته چې 0 روپۍ فیس دی او څو کا ایکوال اوریجنل فیس نه څو کا ماینس ډسکاونټ انټر کا څه ویل کا 900 روپۍ څخه مطلب ته دا ورته ورکا راځو ورپسې مخ بیا نمبر 2 فار ایگزامپل څوک د مسره ها طاهر دی فار ایگزامپل فادر نیم اسد فار ایگزامپل او کوم کلاس ما سره ايکسيل کلاس کې دی هغه دا وایي چې مطلب زړی پوزیشن کې بس ویل کا ورته نو ډسکاونټ دا بس تاسو کې مطلب خپل فیس باور کوي کوم لکه دا قسم اوس ګول ته ما سره مشکل هغه په نام دي چې ویلیو دا مطلب ګوري نه کیږي تاسو سو کې همیشه مطلب دا یو نمبر نه سو کې تاسو مطلب یو ای بی سی نه نمبر ماینس کې دا نه کیږي ها نو اوس ګوري ته ماته چې مطلب نو ډسکاونټ دا خو صحیح نه شو کنه زکال ته هم تاسو ای بی سی ولا د تمن پی کوي د مشکلات جوړوي ښه یو کار وکړه ته مطلب دی فرموله کې سو کا صفر ټایپ کا څه ټایپ کا ها چې مطلب اذروایز ټایپ کا چې ماته صفر راوړ انټر کا اوس ګوري تاسو کوم بدینور باندې انټر کوم ښه څنګه شو مشکل حل شو درسره سیدا یعنی مطلب دی کې مختلف سره دي مشکلات راتللی شي ښه ها دا مشم تاسو را ها دا فرموله څه مطلب یو بل ایڈوانس لیول باندې مخ کېړو ښه څه قسم ملکه دا قسم ټایپ کوم ملکه دا رول نمبر شوم تاسو را ها رول نمبر فار ایگزامپل دا شوم تاسو را او د ټایپ کوم چې لکه دا مطلب نیم شو دا فار ایگزامپل فادر نیم شو او دا فار ایگزامپل کلاس شوم تاسو را دا فیس شو او فار ایگزامپل څه کله کدا فیډ کې مطلب او بیلانس ور باندې مرپات شو سیدا ها دلته ګوري ورته فار ایگزامپل دې کې څه کو انټری کوخه نمبر 1 فار ایگزامپل څوک د ما سره عثمان دی فادر نیم فار ایگزامپل طاهر ها کلاس لکه ورډ کلاس کې د ما سره فیس نمبر دی فار ایگزامپل او 500 مطلب وصول کړ ایکوال فیس ماینس فیډ انټر کا دا ور پس لاندې ها دا څه کوله کله مطلب دې ته بارډر ورته ورکو دا بارډر څه ورته ورکه ها راځل ته ور پس بیا ټایپ کوم لکه څوک د ما سره ها جان دی فار ایگزامپل فادر نیم خان او کوم کلاس ما سره ورډ کلاس کې لکه فیس 0 روپۍ ما سره فیډ کړ فار ایگزامپل 400 روپۍ نو څو کدا فرموله پلان باندې هم اپلای کاسه ډرګ کا خدامو شو دلته راځو پس نمبر 3 فار ایگزامپل څوک د ما سره یاما دی ها فادر نیم فار ایگزامپل ولی کوم کلاس د ما سره تم چې ايکسيل کلاس کې دلکا فیس لکه څومره شو 1200 روپۍ فیس شو فار ایگزامپل 0 روپۍ وصول کړل 100 روپۍ 500 روپۍ دا کومه یو لس فار ایگزامپل شو کې 100 روپۍ 500 ور باندې سره دا قسم ټاپ کوم چې نمبر 4 فار ایگزامپل څوک د ما سره ټاپ کوم چې اسد دی فار ایگزامپل سره او فادر نیم طاهر کوم کلاس ما سره ايکسيل کلاس کې دی دا څه کوم مطلب پته مې دومره فیس دی فار ایگزامپل دومره وصول کړم ماته نو ګوره ماته څه کېل ډایرکټ راځي خاطه کې تاسو دا کوم مطلب چې کاونټ کوو تاسو سټوډنټان شمارو فیسونه جمع کوو دا سينور نو سره دلته ټایپ کوم چې لکه ټوټل سټوډنټ ها چې لکه ټوټل سټوډنټ چې مطلب ماته مکمل سم سټوډنټان دي ها دا بازو کته سره مطلب غواړي چې ماته معلوم کړي چې ټوټل سم سټوډنټان دي مثلا نو ګوره ایکوال کاونټ کراته چې ګورم تاسو ویل وسلی وکنه کاونټ کې چې لکه دا رول نمبر مره څه کوښ مارا انټر کسو لکه ټوټل څونه پر دي مثلا سلور نه پر دي خلک دا سم پکار شو ټوټل چې لکه فیس مطلب فیس څومره شو مثلا نو ګوره ایکوال سم کراته چې فیس راځه څه وش مارا ټوټل څومره فیس دی متاثر سوې لکه 3200 فیس دی خدا چې مې لکه ټوټل فیډ لکه څومره روپۍ ماته مطلب خلکو را کړی دي دا فیس څومره مطلب ماته وصول شوی دی ګوره دا قسم ټایپ کوم چې لکه ایکوال سم کراته چې لکه چې ماره څومره مطلب خلکو فیډ کړی دی سوې لکه چې 2200 روپۍ دا مطلب خلکو وصول کړی دی ټوټل لکه څومره پکار دی بیلانس پکار دی څومره ټوټل مطلب خلکو باندې څومره پاتې دی راځو پس دلته ایکوال سم کراته چې دغه بیلانس
ګوره اوس څه ویل لکه 2000 روپۍ پاتې دی اوس زما مطلب ته غواړي چې ته نور قسم هغه هم ته کولی شي فار ایگزامپل وایي چې را ټوټل په ورډ کې څومره سټوډنټان دي ما سره ټایپ کوم لکه دا قسم ښه ټوټل ورډ سټوډنټ لکه دا به څنګه اوس پیدا کوم تاسو ښه ګورې دا څه کوم زه ایکسپلین کوم ښه او دې څه کوم مشخص بارډر ورته ورکوم دا قسم دا څه کا اپلای کړل تا دا درځه ورپسې ایکول کاونټ کا اف کچیرته مطلب په دې رینج کې ګوره دې رینج کې مطلب تاسو پیدا کړل لکه وته چې کاما ډبل کوټیشن لکه چې ورډ دا څه کما ته وشماره انټر کسو ویل لکه ورډ کسو نه پرې دي ما سره 2 نفر دي خلک سره په کال شول ټوټل فار ایگزامپل ايکسيل سټوډنټ خادي کله کس کو ورته بیا ګوره ما خبر ده کاونټ کا اف کچیر ته مطلب څنګه چلو شو ګوره کاونټ اف کچیر ته مطلب تا په دې لیست کې لکه څه پیدا کړل کاما ډبل کوټیشن اکسل دی پیدا کړو څه کړه شماره راته ګوره انټر کسو ویل کنو ټوټل دومره شما سره اوس دا په کار شو کنو چې د اکسل څومره فیس دی او د ورډ څومره فیس دی ګوره ټایپ کوم لکه چې ټوټل ورډ چې لکه وته چې فار ایگزامپل فیس لکه دا به ختم کو دی په دې څه کو فیس براوړو ښه اوس ګوره سبق ولکه ایکوال سم کا اف کا چیرته مطلب ګوره دا څنګه شما سره لکه سم کرده چې فیس راته مطلب څه کا سم کا کله چې مطلب وتم ښه دې کې ګورو ته وتم چې مطلب ماته سم کا په کوم شرط باندې کاما کرایټیریا دې کې ټایپ کوم لکه چې فار ایگزامپل کچې مطلب پیدا کړو ورډ پیدا کړ چیرته لکه ها ګورې دا موږ تاسو ولته یو څه خدا ورته ورکو چې را مطلب فیس څخه ماته جمع کا اوکې کا څه ویل کا شرط صحیح نه دی ښه اشتباه مې کړې دا یو کار کو دا دوباره کوو ښه وته چې را کم کا ماته څه مطلب سم کړه چې کچېرته مطلب په دې رینج کې څه پیدا کړل ورډ والا کلاس پیدا کړو سو کا بیا فیس راوړل چې دا سم رینج دا فیس څه ماته جمع کا څه ویل کا 2000 روپۍ چا دی دا ورډ والا دی ښه ټوټل لکه سمې پکار دی ټوټل اکسل څه شل کا فیس خالد تراشر پسې بیا ګوره ما خبر ده ایکوال سم کراتا ایف کا چیرته مطلب تا په دې رینج کله کسه پیدا کړل کاما ډبل کوټیشن اکسل دی پیدا کو نو ګوره بیا څه چلو کا کاما سم رینج ما څه پکار دی فیس څه کله کا جمع کا اوکې کسه ویل کړتا اوس ګوره ما سره مطلب اکسل کې اخا دلته ګوره چې کوم ځای کې تاسو غلطی نه کړې اکسل ښه سپیلینګ مغلطی کړې ده ښه سی ای ال بنويشته کو اوس ګوره ډایرکټ څنګه شمه سره جواب ماته کوم دی دا ډسپلی کا خاص وای چې مطلب ته غواړې داسې کې نورم ته مطلب څه کولی شي د مختلف قسمه د فارمولې ته اپلای کولی شي سره خادي فارموله کې مطلب تاسو کوو د وسزان مربوطه بعضي فیلډونه په کې څه کوو اډ کوو ورته خاصه قسم ګوره ورته ټایپ کوم لکه دا رول نمبر شوم تاسو سره ها او دا پر ایگزامپل چې ما سره مطلب سټوډنټ نیم شو دا پر ایگزامپل ما سره کوم دی فادر نیم شو او دا پر ایگزامپل کلاس شوم تاسو سره ها دومره مطلب فیس شوم تاسو سره اوس ګوره ټیچر پکې انوالو کیږي څو پکې انوالو کیږي ټیچر دی پر ایگزامپل لکه څوک دی ما سره ټیچر نیم ها دا څه پیسه راغلی درنه ګوره د څه کوم الله ورته نوښته کچې پی آر مین پرسنټیج ورورا سره ها وتم چې ټوټل پر ایگزامپل 100 روپۍ کیږي ټوټل څه لکه ټوټل پر ایگزامپل پرسنټیج اف ټیچر سره دا قسم دا موږ تاسو کوم لږ زړه دې سټایل ورکو ها دا بولډ کو دا سیو هغه مرتور کا پر ایگزامپل داسې بارډر سره ګوره الکا رول نمبر 1 ما سره پر ایگزامپل څوک دی स्टूडेंट नेम ताहिर या मा फॉर एग्जांपल फादर नेम ताहिर शमा सरा वर्ड क्लास वाला दे ज़रूर फीस लका उस्ताद फॉर एग्जांपल सोक दे मा सरा टाइप कम चलका वली उस्ताद है सेरा दे फॉर एग्जांपल सो पिसरा ज़रूर कोमा दो पिसरा या 15 पिसरा या 10 पिसरा मतलब मालो वर्क होता सो कलका इक्वल समय लगा बकार दे फीस माइनस फीस या मतलब सा कमाता फीस तकसीम पे 100 बांध लगा सलो बांधे जर पची और सरा दलते में सुमन टाइप कर انټر کا اوس ګوره دا ډر کوم لاندې ښه وته چې فار ایگزامپل دیوالی وسه سم ته کوم دي سرویس په 100 روپۍ ورکو سمرا 40% څه لکه 300 روپۍ کیږي کلیر شو ها اوس فار ایگزامپل وسه سره مطلب پیمنٹ وکورتا بس کوم تاسو لګور سو په دی باندې بیا کار کوو سره ها نمبر 2 فار ایگزامپل څوک د ما سره ټایپ کوم چلکا طاهر خان دی فار ایگزامپل فادر نیم ولی ها کوم کلاس لګ ما سره مطلب اکسل کلاس کړي 1200 روپۍ فیس هم تاسو اخلوته او اسد وساسره پر ایگزامپل درس وای چا سره اسد وساسره ها سو پیسه اسد تور کو
دا فارموله به څه وکړه لکه نو ډرګ کو ښه ټایپ کوم پر ایگزامپل دی که مطلب چې را 10% ډایرکټ سره ځي 380 روپۍ شو لکه سیدا دا پرسنټیج دی ما سره سیدا ښه او کته وای چې مطلب دا قسم نوي څه وکړه مطلب دا لږ زره بل قسم جوړ کړه ګوره دا به کاپي کړل دا به پیسټ کو ښه څه قسم لکه زما په کار ده فار ایگزامپل استاد ته مې څه وکړه پرسنټیج هم ورکړ ما څومره پاتې شولې ټایپ کوم لکه چې ښه آفیس لپاره مطلب څومره پاتې شول تم چې را نیټ فیس فار آفیس فار ایگزامپل اوس ګوره دا مې لکه څه کړه چې مې راواخیستل او دا څه کوم ورته بارډر ورکوم ښه اول لازم چې لکه نو تم چې را فیس تقسیم پر سلو باندې ضرب په چې لکه دلته مې څومره چې ټایپ کړ درته خلاص واپس دلته اوس ټایپ کوله که څوک دی ما سره فار ایگزامپل نه شو کوم چې حامد دی ښه فادر نیم فار ایگزامپل عثمان کلاس ورډ فیس 0 روپۍ لکه ټیچر نیم طاهر پرسنټیج 30% ډایرکټ راوځي که نه اوس ادارې لپاره څومره پکار شول ایکول د دې فیس نه څه وکړه لکه د استاذ د پرسنټیج رامنفي کا څه ویل لکه 900 روپۍ چې کوم دی مطلب واپس څنګه شولې پاتې شولې ښه دا څه کلان ډرګ کا ښه اوس مطلب تاسو کول ته مطلب یو کانسټانټ پرسنټیج څنګه ورته ورکو ثابت چې اوس دا اوس ګور دا مطلب وریبل وکنه چا 10% چا 10% څه خبر نه پکې اوس ګور دا څه قسم مطلب تاسو کوخه ګوره اول تر اعظم ورپسې خدای مله کسه ورته مشخص کو څه کوم ته دا مې ور باندې مطلب اپلای کړ ښه پرسنټیج څه لګول لازم ښه ایکوال فیس سو کله کا او تم چر 10% لکه سمرا تقسیم په سلو باندې انټر کړ سمرا لکه پکار 10% وروره دینه مطلب زیات نشته می تاسو سره خدام تاسو غلط ځای کې فرق کړخه دا به څوک دلته باندې شو خیر سوچ وکړه دا مطلب ما سره نشته دی فرض کا سیدا دلته راشه پسې لکه څه کومه ایکوال فیس ضرب سو لکه 10% تقسیم په سلو باندې انټر کا تاسو پسې دلته اوس ګوره ټایپ کوم لکه دا قسم ښه ایکوال فار ایگزامپل نمبر 1 د ما سره لکه څه دی یاما طاهر فار ایگزامپل کوم کلاس د ما سره ايکسيل کلاس کې دی فیس څومره شو ما سره 0 روپۍ شو ډایرکټ سره راځي څه وایي 10% چې ټیکټ کې 100 روپۍ کیږي شل مطلب 200 روپۍ کیږي څوک د ما سره لکه عثمان دی پرسنټیج نه لیکم ځکه فرض مې کوي د ما سره نشته دی ثابت دی ما سره نو ګوره بیا څه وایم لکه ایکوال د دې فیس نه څه وکړه د دې استاد هغه مطلب پرسنټیج رامن پیکا ګوره بیا ما خبر پکې سم شمول درغله ثابت چې ته مطلب کله غوړې سو کا وسره ډایرکټ ضرب کا چې دا ځای ضرب دومره تقسیم پر دومره باندې سي دا ښه راځو موږ دا مطلب فارموله اپلای کوو چې فار ایگزامپل فیس جمع کوو او د استادانو په تعداد تقسیموو سي دا څه قسم لکه امدا فارموله راخلو ښه فار ایگزامپل دې کې بعضی فیلډونه څه کوو دا لمې جوړو ښه دا قسم لکه دا مله کړه وخت سټوډنټ ټیچر نه ماته دا شلکه دا مله مې دې سو دا مله مې دې سو ښه او دا مله څه ختم کراته خدا قسم ټایپ کوم ورته ګوره خاصو کله کله ته تم چیرې فار ایگزامپل رول نمبر 1 د لکه څوک د ما سره اسد فار ایگزامپل فادر نیم جان الګه کوم کلاس د ما سره ورډ کلاس کې فیس تم ما سره فار ایگزامپل تم چیرې 0 روپۍ شو کوم استاد سره درس وایي او تم چې فار ایگزامپل احمد استاد سره دا یو فار ایگزامپل بل ما سره کوم د څوک دی خان دی فار ایگزامپل فادر نیم جان شو ما سره کوم کلاس لکه ايکسيل کلاس کې دی 100 روپۍ پیس لکه او تم شخص کا فار ایگزامپل 200 روپۍ چا سره درس وایي ته چېرې جان سره مطلب درس وایي سره نمبر 3 څوک د ما سره عمر دی فار ایگزامپل فادر نیم عثمان او کوم کلاس د ما سره تم چېرې ورډ کلاس کې دی او فیس فار ایگزامپل 1500 روپۍ شو چا سره درس وایي جان سره فار ایگزامپل درس وایي سره او راځو پس بیا دلته نمبر 4 څوک د ما سره زاهد دی او فادر نیم عمر کوم اده ماته چېرې ایکسل پروګرام د ما سره 1500 روپۍ فیس دی ها څوک ماته فار ایگزامپل دی کوم څه درس وایي چې احمد استاد سره اول به یو کار وکم کله بس کوم نوښته وکم چې ټوټل چې لکه فیس کنه نو څو کله کې ایکوال سم کړه دا چې لکه د فاست فیس څخه ماته ټول جمع کا ګوره راغه ما سره کنه و سره که ما څه پکار دی استادان مې پکار دی کنه چې څومره استادان دي ما سره نو ایکوال کاونټ کراتا ها کاونټ کراتا چې لکه دغه د دې مطابق استادان ما سره څه کنه دا که څنګه جمع فار ایگزامپل تاسو مطلب بدني دي څه ویل کا فار ایگزامپل ما سره څلور استادان دي څومره دي ما سره څلور نه پر دي نو ګور لکه زما څه پکار دي تم چېرې په استاد باندې مطلب څو روپیا لري تم چېرې پر ټیچر اسانه ایکوال څو کله کا دا پیسې راغله چا باندې تقسیم کا دي استادانو په تعداد باندې انټر کا څه ویل کا استاد په سر باندې 225 روپۍ مطلب څنګه شول راغله
خدا مسله کلیر شو. راځو تاسو داسې یو فیس مطلب څه کوو، داسې یو شیټ جوړو چې ایک یو چاته مطلب فیصدي زیات ورکوو چاته کمه اکارډنګ ټو د دې مطلب هغه چې کوم اکانومیک هغه مطلب هغه چې لري علمي درجه چې مطلب لري سیدا. فار ایگزامپل څه قسمه لکه دلته تاسو کوو ټایپ کوو داسې لکه فرض کا رول نمبر مطلب دا شو. خدا سټوډنټ نیم شو تاسو سره دا فار ایگزامپل فادر نیم شو. خدا فار ایگزامپل مطلب کوم دی کلاس دی او دا مطلب فیس شو تاسو سره. خا ټیچر فار ایگزامپل نیم شو تاسو سره او دې کوتم چې لکه فار ایگزامپل دی ایجوکیشن تم لکه ایجوکیشن مطلب تاسو نه شو کومه بس هم دا صحیح دی EUD ایجوکیشن سیدا. ها دې کله کسو تم چې پرسنټیج ورته ورکا څه ورکا پرسنټیج PER څه مطلب پرسنټیج خلک څه قسم زما په کار دی اول به وکړو کومه چې دا بس کوم انتخاب کوم ورته او دې ته بارډر ورته ورکوم. ها پرسنټیج کې ګوره ولته خبره کوم وته چې اف کا چیرته فار ایگزامپل کچا په ایجوکیشن کې نوې شکل چې مطلب 12 پاس دی 12TH نو څو کله کا کاما فیس راواخلا څو کا فیس راواخلا او تقسیم الګه څو پیسره پکاره تم چې ضرب شل پیسره لکه څومره ورکوو شل پیسره تقسیم په سلو باندې دا یو خبره کلیر شو ورته یو شرح مرته ویل اف کچیرته فار ایگزامپل په ایجوکیشن کې چانه وشکل چې مطلب د سواره سم پاسه ما 14TH نو دین فیس سو کله کا ضرب په څومره تم 10 پیسره ورکوو تقسیم په سلو باندې لکه او اف کچیرته فار ایگزامپل څنګه چل شوې په دې ایجوکیشن کې چا مطلب نه شکل چې مطلب چې ما فار ایگزامپل شپږم پاس یا لیسانس ما خان نو دین څه وته وایا دا فیس راواخلا فار ایگزامپل 50 پیسه ورکو ضرب 50 پیسه کا تقسیم کا فصل باندې او ادروایز زیرو راوړه یو 2 3 فینټر کا سره دي سه پر راغی کنه لاندې راځور پسې ښه دلته راځور پسې ټایپ کوم لکه رول نمبر 1 څوک دلکا او تم چې فار ایگزامپل ګل خان دی ها هلته نه شو کوم چې فادر نیمه لکه شری فار ایگزامپل ټایپ کوو جان او کلاس ورډ دی لکه فیس 0 روپے شو. څوک د ما سره عثمان استاد دی. ها دې لکه ایجوکیشن چې ما ته تم تر 12 پاس دی پرسنټیج سره وته 200 روپے. ها راځو پس بل فار ایگزامپل ټایپ کوم لکه چې ما سره لال محمد دی فار ایگزامپل. ها فادر نیم عمر ايکسيل کلاس کې ما سره فار ایگزامپل او 1200 روپے فیس دی او استاد طاهر دی ما سره. ها دا لکه چې ما سره تم چیرې 14 مطلب 14 پاس دی 100 روپے راغی 370 روپے راغلی دا قسم لکه پکار شي او تم چیرې نور الله دی لکه نور فار ایگزامپل نه شو کوم چې احمد او اکسس کلاس لکه اخلي 300 روپے فیس دی کوم استاد لکه عمر استاد او دا چې کومه سره مطلب 14 پاس دی ښا ډایرکټ څنګه شو 1500 روپے شي 50 مطلب خبر راغله سره ښا پرسنټیج مطلب جوړ شو. اوس دا چې چل کو فار ایگزامپل دا څه کوم لکه دا به کاپی کو دلته ښا دا به پیسټ کو پرسنټیج فار ایگزامپل جوړ شو لکه دلته ماته مطلب افیس وای چې را څومره ماته پات شول نه شو کوم چې لکه افیس مطلب څومره شو ما سره افیس فیس فار ایگزامپل دا شو تاسو سره سره او دلته زور پسې خایو کار کول ته فار ایگزامپل دا مې څه کله دا سره واخیستل او دا مې بارډر مورته ورکړ سره بولټ مې کړ خګوري بیا ما فارمولا ور باندې اپلای کړ شیف کچیر دا شول سره د مختلف قسم طریقو باندې راځور په دلته لکه ایف کچیرته د ایجوکیشن از ایکوال فار ایگزامپل دا ور په دې شکل باندې کوی یو کس چې مطلب چې ما BBA نو کاما سو کله کا فیس ضرب سم لکه دیش به سره تقسیم په سلو باندې او کاما ایف کچیرته فار ایگزامپل یو نفر وای چې مطلب چې ما ایجوکیشن کې فار ایگزامپل BIT خاصو کبه فار ایگزامپل ته چر کاما فیس راواخلا فیس ضرب سو کله کا وته چې 15 پیسره تقسیم په سلو باندې او ایف کچیر ته فار ایگزامپل ایجوکیشن از ایکوال ټو چا سره لکه MBA سره مطلب ماستر وو MBA نو سو کله کا کاما فیس راواخلا او سو کا فار ایگزامپل 50% ورته ورکا تقسیم کا په سو باندې سلو باندې او کاما 0 اوس ګورا دا که سمراغه امتیاز سره دې کله څه کو انټری کوله کا رول نمبر 1 څوک د ما سره ټایپ کوم چې لکه عثمان خاطی چانه فار ایگزامپل طاهر کلاس ورډ ها فیس لکه څنګه دی 1500 روپے فیس لکه ټیچر فار ایگزامپل څوک د ما سره عثمان دی سیدا او MBA لکه فیس څنګه لکه موږ سره راغی دومره فیس ماته کوم څنګه شو ډایرکټ دلته راغی ها اوس څه چلو کله ایکوال دا دی فیس نه سو کله کا د استاد پرسنټیج تیو باسا سو لکه درته
950 روپۍ شو لکه کلیر شو. اوس لکه یو کار کوو د اخر کې تاسو کوم مطلب ترې شکو چې ټوټل ټوچر مطلب پر داس ټایپ کوم ښه ټوټل ښه الکه سو کې ایکوال سم کا دا زموږ څخه مطلب مکمل جمع کا او دام څخه لکه جمع کا ایکوال سم کراته چې لکه دا پاس هم جمع کا. اوس مطلب 50 روان یو سیدا. اوس پر ایگزامپل دا ستم جره نمبر 2 پر ایگزامپل څوک دی باسره پر ایگزامپل زاهد دی ها فادر نیم جان ايکسيل کلاس کې پر ایگزامپل فیس 2000 روپے شو لکه استاد عثمان دی پر ایگزامپل ها کوم دلته تم چر بي بي اي دی پر ایگزامپل ها اوس ګوري دا مطلب څه کو لاندې باندې به اپلای کو ها دا څه ډرګ کا اوس ګوره ډایرکټ دی حساب تم زی اول ته اوس ګوري ما سره مطلب ته یو ایرر راکې ها ځکه چې فرمولا کې کوم مطلب سم مسله پکې شته ښه اګنور کړه ورته سیدا اوس ګول ته ما سره جمع کیږي کنه. اوس به یو کار وکم دا به څه کم په دلان د باندې ډرګ کم دا څه سکی ما سره ګوره افیس څومره شو مطلب دی وسدان څومره شو 1150 روپیا او دا افیس دومره شو. اوس کله کسه په کار شو مطلب ته غواړي چې ریزلټ معلوم کړه لکه ټایپ کوم لکه چې ریزلټ ها او تم چر سره لکه اف کچیر دا سو چلو شو ها اے کچیر د استاد فیصدی مطلب څنګه شولا جاته شو چانه دا افیس د پیسو نه سیدا لازم کې درشي نو کما سوکا نو څه کوي چې نو سپورټ اے مطلب سپورټ نه لرو. وسوي لکانو فالس مشکل نشته دي خو امکان لري بعض اوقات مطلب څنګه شي زیات شي که زیات څه ویل تا ورته نو سپورټ ځکه چې مطلب ور باندې واوخته خا دا زموږ تاسو سره فیس فرمولا بیا ان شاء الله موږ تاسو راځو کې ورځو کې نور فرمول باندې سټیپ بای سټیپ کار کوو.